د کلام دپاره بلنه ورکوم فضلي معبود صایم صاحب ته چې راشي او خپل کلام زموږ سره شریک کړي. ټول ناول د تاڼې ادبي ټولنې د طرف نه یو ممبر په حیث باندې اوادي ملکنډ ملګرو ته په دې نوي کابینه باندې د حل پورته کولو باندې مبارکي ورته ویم او دغه تمه ترې لرو چې انشاءالله خپلې دغه چوکۍ به په صحیح طریقه سره بغیر د سو اونچ نیچ نه بغیر د سو لالچ نه بغیر د سو تمې نه به انشاءالله هم دوی دغه خپل څوکۍ په صحیح طریقه سره خپل خدمات سرته رسوي. یو څو شعرونه دي سو اتفاقی غنده خبره وا سو اتفاقی غنده خبره وا فلان د جانان سوا خوش کراوا فلا د جانان سوا خوش کراوا سو اتفاقی غنده خبراوا ذکر د خوخوالی ورته سوخو ذکر د خوخوالی ورته سوخو خدای ګون چې د غر سره ډغراوا خدای ګون چې د غر سره ډغراوا سو اتفاقی غنده خبراوا تش ګوګلې پرېښې زړی وړی دی تش ګوګلې پرېښې زړی وړی دی دا د بل وطن و مسافراوا دا د بل وطن و مسافراوا سو اتفاقی غنده خبراوا خامخا بداتری جوړې د ورنا خامخا بداتری جوړې د ورنا باز پسې چې پرېښې مې کون تراوا باز پسې چې پرېښې مې کون تراوا سو اتفاقی غنده خبراوا سو اتفاقی غنده خبراوا احدی ایفا کړلو سای مخپل احدی ایفا کړلو سای مخپل راغل لپګرونو سمرا نراوا راغل لپګرونو سمرا نراوا سو اتفاقی غنده خبراوا سو اتفاقی غنده خبراوا